قدرمن لیدونکو نن په شعر و شاعرۍ باندې بحث کوو. د ادبیاتو یوه مهمه برخه ده شعر و شاعري د یوې ژبې، او په دې برخه کې په پښتو ادبیاتو کې ډېر کار شوی. موږ له نیکه مرغه ډېر شاعران لرو چې په پښتو ژبه دوی شعرونه لیکلي، دوی ټولګې چاپ کړي. او شعر و شاعري دوستانو یو ذوقي مسله ده او هیڅ وخت د ټولو نه لرې کېږي نه. زموږ ډېر شمېر هېوادوال شعر لیکي. شعر دوستانو د پټو احساساتو یا داسې ویلی شو چې د ټولنې د هغو اړخونو ته متوجه کېدل دي چې ډېر کسان ورته فکر یې نه وي، د هغو بیانول دي، د هغو ته خلکو ته ښودل دي، او په شعر کې ښایسته او ښکلی پیغام هم تر نورو وړاندې کېدلی شي. نن هم دوستانو زما سره په خپرونه کې میلمه ښاغلی اسدالله مسکین چې دی شاعر دی. دی په پښتو ژبه باندې یا په پښتو شعر و شاعرۍ باندې یو ټولګی البته چاپ کړی چې د ټولګي نوم یې دی سرې اوښکې. او مهمه خبره دا ده دوستانو چې ښاغلی مسکین مورنۍ ژبه پشه یي ده، خو د شعري ټولګی په پښتو باندې چاپ کړی چې دا او د ټول پښتو ادبیاتو او د پښتو ادب مینوال ته مبارکي وایم. مسکین صاحب تاسو که راغلاست وایم ستړی مه شئ، ډېره مننه زموږ بلنه منلې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تا ته او تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ملي تلویزیون لیدونکو ته او اورېدونکو ته بیا هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه قدرمن مسکین صاحب. مسکین صاحب بیا هم تاسو ته د دغه ټولګي مبارکي وایو، مبارک دې وي. او که د ټولګي په اړه راته ووایه، د دې شعري ټولګي په اړه چې څومره وخت کېږي چې دا چاپ شوې ده، په څومره وخت کې مو راټوله کړله، د نه مخکې مو هم کومې شعري ټولګې چاپ شوې که نه، او که دا مو لومړنۍ ټولګه ده؟ مننه کوم. دغه شعري ټولګه د ډېر وخته نه را دې خواته په دې باندې کار مې کړی دی. او بیا په 1402 کال د افغانستان اسلامي امارات د اطلاعات او فرهنګ وزارت محترم جلیله وزارت په امر باندې او د بهقي ریاست د کتابونو خپرونې ادارې څخه په واسطه باندې دغه کتاب دغه ټولګه چې سرې اوښکې نومیږي د چاپ اقبال ته ورسېده. او په دې باندې ډېر کارونه وخته نه کارونه شوي دي. او بیا هم مخکې له دې نه زما کوم کتاب نه دی چاپ شوی. همدا زما لومړنۍ ټولګه ده د شعري چې چاپ ته ورسېده. ډېره مننه. بیا د مبارک وي تاسو ته په چارو کې بریا. ښه، یو څه چې ډېر مهم دی هغه دا چې څومره وخت کېږي چې تاسو شعر لیکئ، پښتو شعر لیکئ، ځکه چې تاسو مورنۍ ژبه خو پشه یي ده، نو بیا په پښتو باندې د شعر لیکلو تسلط دا هم یو مهارت غواړي. څنګه مو پښتو شعر و شاعرۍ ته مخه کړه؟ بس ډېره ښه پوښتنه ده. زما له پخوا نه دغه پښتو ژبې ته لکه د خپل مورنۍ ژبه ما دومره اهمیت او ارزښت ورکړی، ځکه زموږ ملي ژبه ده او هر افغان دی باید په پښتو پوه شي او په پښتو خپل ضرورتونه رفع کړي. په همدې اساس ما هم خپل مکتب دوره هم په پښتو ژبه شروع کړې ده. په پښتو مې درسونه ویلي دي او محیط کې مې پښتانه ژوند لري، اوسیږي، او هغې سره مې ولکتوب نه تر ځواني پورې په کلي کې په منطقه کې پښتنو سره مې سر و کار و، پښتنو سره مې شست و برخاست و، زموږ استادان پښتانه وو، زموږ د مکتب شاګردان پښتانه وو. او هغه ځای کې زه په پښتو باندې عادت او بلد شویم، ځکه زما به ډېر نږدې خپلوان پښتانه وو. نو ولکتوب نه زه پښتو سره هم علاقه لرم او هم مینه لرم، هم په دې باندې ما خپل یو ملي ژبې په حیث دې ته مې ارزښت ورکړی. او بیا مې په دې پښتو شعرونو باندې د په پښتو باندې شعرونو لیکلو باندې پیل مې کړی. څومره وخت کېږي چې پښتو شعر لیکئ قدرمن مسکین صاحب؟ که پس منظر ته وګورو، زه
د څلورم پنځم سم نه را دې خواته ما په شعر لیکلو باندې شروع کړی و. په پښتو شعر لیکلو؟ په پښتو د اوله مې په پښتو شعر لیکلی دی. خو متاسفانه هغه شعرونه چې ما پخوا لیکلی و نو هغه یعنې د ظاهرشاه وخت و. هغې نه وروسته سردار محمد داود خان شو، هغې نه وروسته بیا نور تحولاتونه راغلل منځته. خو ما له اول نه په پښتو شعر لیکل، خو هغه مې چېرته چې وم او هلته پاتې شول هغه رانه ورک شول. نو پس یې یو شپېتم کال نه را دې خواته دا کتاب باندې مې کار شروع کړ او هغه باندې مې دغه شعرونه لیکلي دي. بالاخره مقصد مې همدا و چې چاپ شي او دغه داسې چاپ شو چې الحمدلله د یو امارات اسلامي له خوا نه د دولتي کتاب چاپ شو چې هغه فعلا زما نه دا کتاب د امارات اسلامي یا د دولت یا د خلکو دی. بله بله، ډېره مننه. ښه مسکین صاحب کولی شئ چې یو شعر راته ووایئ؟ د دې کتاب یې راته ووایئ که په ذهن کې شته؟ یاره کتاب ته وایم بخښنه غواړم. مهرباني. لومړی به یو مناجات ووایم. ښه خبره ده، مهرباني. مناجات چون دغه ورځو کې خلک او مسلمانانو حج مراسم ادا کړی او زموږ د افغانستان خلک هم هلته تللي وو، حجونه کړي، څوک راغلي دي او څوک را روان دي. خو زما هم پخوا نه دا یو ارمان و او دی، نو هغې په باره کې مې یو څه لیکلي دي. کور نه دې په لرې وطنو کې یم، نه شومه در تللی اندېښنو کې یم. کور نه دې په لرې وطنو کې یم، نه شومه در تللی اندېښنو کې یم. مینه لرم ډېره ستا مېلمه شومه، مینه لرم ډېره ستا مېلمه شومه. بند د غریبۍ په زولنو کې یم. کور دې رانه لرې په مکه کې دی، کور دې رانه لرې په مکه کې دی. زه په علاقه د پښتنو کې یم. دا مې تلوسه حرم ته در شومه، دا مې تلوسه حرم ته در شومه. تم د امیدونو کاروانو کې یم. نه شومه الوتی وزر ډېر وهم، نه شومه الوتی وزر ډېر وهم. دام کې دلته ګیر روزي دانو کې یم. کله به همداسې شي چې در شومه، کله به همداسې شي چې در شومه. زه به دې هم شمار په مېلمنو کې یم. زار ربه ما وغواړه کعبې ته خپل، زار ربه ما وغواړه کعبې ته خپل. زه مسکین د صد په بهانو کې یم، زه مسکین د صد په بهانو کې یم. دې پسې یو درې دانې لنډې هم دي. د الله ډېر شکر ګزار یم چې ما یې وکړل له کعبې نه طوافونه. د الله ډېر شکر ګزار یم د پاک رسول په حرم، د پاک رسول یې په حرم مشرف کړمه. ډېره خوښي مې را نصیب شوه چې مې د شنې روضې نه وکړل دیدنونه. د عرفات غونډۍ د پاسه حاجیان ولاړ وو، زه هم قطار کې ومه. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې، ډېره مننه. ښه راته ووایه قدرمن مسکین صاحب چې دغه کتاب ډېره مننه خیري کتاب همدلته کېږدو. یوه مهمه مسله دا ده چې په کوم فورم کې تاسو ډېر شعر لیکئ؟ غزل لیکئ، څلوریزې لیکئ، ترکیباً کوم فورم مو ډېر خوښېږي؟ زما اکثره چاربیته دي، ترانې ډوله دي او غزل هم منځ کې شته، نظمونه پکې دي. نو په هر فورم کې زما په دې کتاب کې بېلابېل فورمونه پکې شته. بېلابېل فورمونه پکې شته. خاص یو فورم ته ما توجه نه دی کړی، نو په هر فورم کې ما شعرونه لیکلي دي. مننه کوم. د ما دلته یو بل کتاب هم شته د دوستانو که راته ووایې دغه ګلستان پشهیي. په دغه کتاب په اړه که راته فکر کوم دا تر اوسه چاپ شوی نه دی، چاپ ته آماده دی. که په دې اړه هم لږ معلومات راته راکړئ چې دغه مو څه شی برابر کړي دي؟ دا په پشهیي ژبه دی که په پښتو ژبه دی؟ یو دغه کتاب چې اوس تا سره دی دغه د پشهیي ګلستان په نام باندې، پشهیي ګلستان په نام دا کتاب مې آماده کړی دی.
چاپ دپاره انشاءالله په دې لنډو وختو کې به چاپ شي. دا په دې کې شعرونه دي که کوم بل زه فکرم دا شعري ټولګه ده په اصطلاح؟ دا پشه شعري ټولګه ده او نو دا هم کتاب آماده ده چاپ ته انشاءالله. ډېره مننه قدرمن مسکین صاحب. خوشحاله شوم چې نن زموږ سره خپرونه کې میلمه وي، زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. نو یو بل شعر به هم راته ووایه که د خوښه وي د همدغې کتاب نه او نور به خپرونه راونغاړو. مهرباني وکړئ. مهرباني. ستاسو یو بل شعر هم اورو که هر فورم وي، غزل وي، کوم څلوریزه وي، ستاسو خوښ وي راته ووایئ، مشکل نشته. د مکتب ترانه یو عنوان دی. ښه ډېر ښه ډېر. جهان ودان دی په تعلیم، کار او ادب، ګران ښوونکو ته سلام، مدرسو او د مکتب د مدارس اوچت شان دی، پکې تعلیم د دوه جهان دی، مبهم حدیث په نور روښان دی، راز د پیشرفت دی پاک قرآن حدیث مهذب، ګران ښوونکو ته سلام، مدرسو او د مکتب. ښه د مکتب پوهنتونونه لري کشفیات اختراعونه، پکې څرګند دي نهضتونه، الله هم دوی کړل د نړۍ سینګار سبب، ګران ښوونکو ته سلام، مدرسو او د مکتب. خلک چې ګرځي سیارو کې، هم په کشتۍ هم تیارو کې، هم په موټرونو موټرو کې، ټولو تعلیم نه حاصل کړی دا منصب، ګران ښوونکو ته سلام، مدرسو او د مکتب. څوک به عالم، څوک به ډاکټر شو، څوک به زړور فاتح افسر شو، څوک حقوقپوه، څوک به انجینر شو، نوم به اوچت کړو د افغان په زور د رب، ګران ښوونکو ته سلام، مدرسو او د مکتب. دهقان کارګر دهقان کارګر کاسبان یو، محصل معلم او که قاضیان یو، د دین هیواد ټول خادمان یو، مسکینه کړو خدمت وطن ته روز او شب، ګران ښوونکو ته سلام، مدرسو او د مکتب. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې. ډېره مننه کوم قدرمن اسدالله مسکین چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. د تاسو د دغه کتاب د چاپ په هیله وایي چې کتاب چاپ شي بیا زموږ سره میلمه شئ. نو مهرباني وکړئ څه ویل لرئ هیوادوالو ته پیغام څه دی؟ هیوادوالو ته اول لومړی بیا هم سلامونه وړاندې کوم او هیوادوالو ته وایم چې خپل اولادونه تعلیم و تربیه ته وهڅوي، مکتبونو ته، درسونو ته، مدارسو کې، په مکتبونو کې. او افغانستان یو تعلیم قوي تعلیم ته ضرورت لري، افغانان تعلیم ته ضرورت لري. افغانستان په تعلیم او په علم باندې آبادیږي، په کوشش باندې آبادیږي او د افغانانو اتفاق، اتحاد، صمیمیت، قومي، نژادي، ژبني اتحاد اتفاق ته خدا پاک نه افغانانو ته غواړم او افغانان دې په ټوله نړۍ کې اوس رقم چې سرلوړي دي، الله پاک دې په علم سره، په تعلیم سره، په ترقي سره لا زیات سرلوړي کړي او نور نو. ډېره مننه قدرمن اسدالله مسکین، شاعر او لیکوال چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چارو کې بریا وي.